چې انسان د شپې ځان له وده کېږي نو لغړ وده کېدی شي او که نه لکه یو سړی وده کېږي یوازې ځان له کمره کېدی وایي چې کپړې ټولې لرې کېدی وده کېدی شي داسې او که نه نو جواب عورت چې دی که نه عورت د عید ساتئ د دې پټول په هر وخت کې لازم دي الا عند الحاجه سوای د حاجت په وخت کې او حاجت څه ته وایي لکه یو سړی غسل کوي او دسمات یې کوي کوروالی کوي علاج کوي دا ضرورت دی د دین علاوه به خپل عورت څه کوي پټ بساتي سنن ترمذی کې حدیث دی هغه یو صحابي دا ووایي فإن كان أحدنا خاليا یا رسول الله کې یو سړی یوازې هېڅوک ورسره خوا کې نشته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فالله احق ان یستحیا منه بیا الله ډېر حقدار دی چې د هغه نه دې حیا وشي خبره خو یوازې دا نه دی چې انسانان په خوا کې نشته ولې الله تا ته نه ګوري الله خو تا ته ګوري که نه نو چې الله تا ته ګوري نو بیا بغیر ضرورت ته عورت څه ښکاره کړي حیا وکړه د الله نه نو صحیح خبره دا ده که یو سړی ځان له موده کېږي نو لغړ دی نه وده کېږي که یو سړی ځان له موده کېږي خو لغړ به نه وده کېږي وجه دا چې الله خو ته ګوري که نه والله اعلم